السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه سیف یوسفزی یم. تاسو ګورئ سیف یوسفزی یوټیوب چینل. مینوالو، څنګه تاسو ته معلومه ده چې زمونږ تقریبا 100 ویډیوز د زندګۍ د مقصد په باره کې راغلل چې مونږ په هغې باندې خبرې کولې. هم په هغې موضوع باندې نن هم څه خبرې کوو او ستاسو مخې ته به هغه راوړم. مینوالو، کله چې زمونږ په زندګۍ کې مقصد وي، مقصد حیات مونږ ته معلوم وي، او مونږ د هغې دپاره کوشش کوو، محنت کوو، لګیا یو، نو څنګه چې ما تاسو ته په شاته ویډیوز کې فواید ویلو چې دا څیزونه دي چې هغه زمونږ د کامیابۍ کې یو اهم رول ادا کوي، او چې کله زمونږ په زندګۍ کې مقصد وي نو دا څیزونه به په مونږ کې وي. که زمونږ په زندګۍ کې مقصد نه وي نو د دغه څیزونو ضرور زمونږ په زندګۍ کې بیا کمی وي او بیا مونږ معمولی او یو عام زندگی تیرو. چې کله د ستاسو په زندګۍ کې مقصد وي نو د ټولو نه یو اهم څیز چې هغه د ستاسو په کامیابۍ کې یو غټ رول ادا کوي، هغه دی خود اعتمادي. چې کله د ستاسو په زندګۍ کې مقصد وي، په تاسو کې با خود اعتمادي پیدا کیږي، د ستاسو با د ځان باره کې یو ښه سوچ، یو مثبت سوچ پیدا کیږي. تاسو چې کوم کار هم کوئ نو یو اعتماد او پوره بروسې سره به کوئ. ستاسو به په ځان باندې اعتماد جوړ وي، او چې کله د ستاسو په خپل ځان باندې اعتماد جوړ وي، مینوالو دا یاد ساتئ چې تاسو سره هله د دنیا خلک ملګري کیږي او د ستاسو تعاون به کوي، د ستاسو ملګرتیا به کوي، تاسو به سپورټ کوي، چې هغې ته په تاسو کې د ټولو نه یو اهم څیز خود اعتمادي ښکاره شي. هغې ته پته ولګي چې د دې کس په ځان بروسه شته، دا محنت کوي، دې مخکې تللی شي، هله به خلک تا سپورټ کوي او تا سره به روانېږي. مینوالو، خود اعتمادي په ځان کې راوستل د دې تعلق د مقصد سره دی. ستاسو مقصد حیات وي، یو غټ مقصد لرئ، یو غټ سوچ لرئ، په تاسو کې به خود اعتمادي ضرور وي. خود اعتمادي بیا پیدا کیږي څنګه؟ انشاءالله په دې باندې دا یو ځان له غټه موضوع ده، په دې به انشاءالله مزید ځان له یو سیشنلو خبره به پرې کوو، پوره ډیټیل سره به زه تاسو له مخې ته کېدم بیا او پویم به مو پرې چې په کومه طریقه باندې موږ په ځان کې خود اعتمادي پیدا کولی شو چې چا کې خود اعتمادي نه وي. بله یو فایده چې موږ ته د مقصد حیات نه ملاویږي، چې کله زموږ په زندګۍ کې مقصد وي، په موږ کې به یقین وي. یقین یو داسې صفت دی مینوالو چې د یقین د وجې ډیر خلک غټ غټ کارونه وکړي، او د یقین د کمی د وجې کافي خلک د ډیرو کارونو نه، د وړو وړو کارونو نه هم پاتې شي. ډیر خلک واړه واړه کارونه هم نشي کولی، او د هغې وجه صرف هغې سره د یقین کمی. مینوالو، زه تاسو له یو څیز مخکې له راوړم. د نن نه 100 کاله مخکې چې کله جهاز په دنیا کې نه و او د جهاز یو نوم نشان هم نه و، نو په هغه دوران کې، په هغه ټایم کې چې چا په لومړي ځل باندې د جهاز په باره کې سوچ وکړو او دا یو نظریه، یو سوچ او یو خیال دنیا ته راوړو چې یاره دغه شان هم مونږ کولی شو، یو جهاز جوړولی شو او په هغې کې مونږ سفر کولی شو، انسان هم په هوا کې بیا ګرځېدی شي. هغه ټایم کې به ډېرو خلکو دغه کس ته، دغې خلکو ته، هغه ساینسدانانو ته دا خبره ضرور کړې وي چې تاسو پاګلان یې، تاسو نه پوهېږئ. خو د هغې په خپل ځان باندې یقین و او د هغې نه پس هغې محنت شروع کړو، د دنیا لومړی جهاز تیارېږي. ټیک شو، نن په هغې کې بیا ډیولپمنټ کېږي. مینوالو، یاد ساتئ چې هر یو څیز په لومړي ځل باندې کېږي، په هغې باندې چې څوک یې په لومړي ځل باندې کولی شي او څوک یې خیال ولري، صرف هغه په یقین ساتي. نور ټوله دنیا هغه کس ته پاگل، کمعقل، قسمه قسم القاب وله ورکوي. مینوالو، دا د دنیا یا زمونږ چې کوم د څومره انسانان دي، دا زمونږ یو فطرت دی، دا یو فطرتي څیز دی چې خلک د ستا په سوچ او د ستا په خیال باندې زر نه رسي. خو چې د چا په زندګۍ کې یو مقصد حیات جوړ شي، نو د هغه د زندګۍ کې
د هغه په خپل ځان باندې یقین پیدا شي، د هغه د الله په ذات باندې یقین پیدا شي. نن به تاسو ګورئ ډېر خلک به داسې وي چې هغوی کې به د دنیا صلاحیتونه پراته وي، هغوی صرف د یو څیز نه محرومه دي، هغوی په خپل ځان باندې یقین نشته، په خپلو صلاحیتونو باندې یقین نشته. د دغې یو کمی د کمله هغوی په دنیا کې ډېر وروسته پاتې دي. تاسو به وګورئ په معاشره کې د دنیا کسان به تاسو ته میلاو شي چې هغوی به پی ایچ ډي کړی وي، پوسټ ډاک به یې کړی، غټ تعلیم به یې کړی، د دنیا ډګریانې به ورسره، خو بیا هم هغه د یو عام کس غوندې زندګي تیروي یا به یو ناکامه زندګي تیروي. د هغې شاته که تاسو کله مشاهده وکړئ او وګورئ، تجزیه وکړئ، تاسو ته به معلومه شي چې د دغه انسان صرف محنت د کړی دی، خو د ده په خپل ځان باندې یقین نه و. تاسو به یو مشهوره یو خبره اورېدلي چې کوی ته چندخان دوه پرېوتل، ټیک شو، بهر نه نور چندخان رالل چې ویې کتل، ورته اوازونه وله ورکوي، اوازونه وله ورکوي چې یاره دا خو ډېر زیات ښکته دی، تاسو بار نه شئ راوتلی، او بس ځان ته کلمه وایي، بس کار ختم دی. قسمه قسم بره نه اوازونه کېږي چې داسې چل دی، داسې چل دی، بار نه شئ راتلی، دا خو ډېر ډونګی دی، او دا خو بس تاسو ختم شوئ، مړه شوئ. څه ټایم پس په هغې کې یو چندخ مړ شو، او بل چندخ چې دی هغه څه ټایم پس بهر د هغې کوی نه راوځي. کله چې بهر راووتو، دی ورسره خبرې شروع کړې او دی ته تپوس کوي چې ته څنګه راووتې، وجه څه وه؟ حیران به شئ د څه د وجې هغه بهر راووتو. هغه د هغې خبرې نه وې اورېدلې، هغه ته پته هم نه وه لګېدلې چې یاره خلک څه وایي، خلکو باندې هغه دهان نه ورکړی. په دې وجه هغه په خپل صلاحیت، په خپل محنت باندې یقین و، خپل یقین هغه مستحکم ساتلی او هغه یقین، قوت، محنت هغه بیا بهر راوباسه. همدغه شان زمونږ سچویشن دی، زمونږ حالت دی. که موږ د خلکو خبرو ته ګورو اور دغه شان مونږه صرف دې ته ګورو چې یاره معاشره کې به څه کېږي، په معاشره کې به زه څنګه ولګم، او خپل محنت او خپل شوق، خپله جذبه مونږه رسو کو، او صرف په ټرینډ باندې روان شو چې کوم هغه ټول خلک روان دي په یو لاره باندې، نو بیا به مینوالو تاسو ریس کې شاملېږئ. نو که په ریس کې تاسو شامل شوئ، نو یاد ساتئ په ریس کې ګولډ میډل صرف یو کس ته میلاویږي. او که تاسو د کمپیټیشن نه راووتئ، د خلکو سره ځان کمپیر کولو نه راووتئ، د ریس نه راووتئ، د پټرای نه لږ غونې بهر سوچ مو لره، تاسو ته به ضرور غیر معمولی کامیابي میلاویږي او تاسو به ځلیږئ. بیا دا کم خلک چې تاسو وګورئ په زندګۍ کې چې هغوی ته الله رب العزت شهرت هم ورکړی، عزت ورکړی، پیسې ورکړی، دا هغوی په هر لحاظ سره چې کوم دی نو نن کامیاب دي او خوشحاله زندګي تیروي. د هغې شاته که تاسو پوره نچوړ وګورئ، نو هغوی د زندګۍ مقصد به پروت وي. هم په دغې وجه هغوی خپل محنت جاري ساتلی دی، خپل کوشش جاري ساتلی. همدغه خلک په ریس کې نه دي شامل شوي. زه به تاسو له ورسره انشاءالله باقاعده بایوګرافي م راوړم د کم خلک چې زمونږ د KP داسې ستارې دي، ځلیدونکي ستوري دي چې هغه یو نوم روښانه کړی دی، هغه یو غیر معمولي زندګي تیروي. هغې وجوهات څه دي؟ زمونږ کوشش به دی چې تاسو له هغوی راولو، تاسو سره ملاقات هم وکړو. که داسې پاسیبل نه شي، هغوی سره ټایم نه وي، نو بیا به موږ د هغوی هغه پوره سټوري تاسو ته بیانو، تاسو ته به وایو چې په کومه طریقه باندې هغوی مخکې تللی دي او دا کامیابي هغوی ترلاسه کړې ده. او زه تاسو ته یقین سره وایم چې کم کس هم موږ راغواړو او د هغه نه دا تپوس وکړو چې د څه د وجې مخکې تللی، لومبۍ خبره به دی چې هغه په خپل ځان باندې یقین و. دویم خبره به دی چې هغه ریس کې نه دی شامل شوی. کم کس چې په ریس کې شامل شي، په ریس کې ما تاسو ته یاد ساتئ یو ګولډ میډل میلاویږي او یو کس ته میلاویږي، 100 کسانو ته ګولډ میډل نه میلاویږي. په ریس کې صرف یو کس ګټه کوي، ټول ګټه نه کوي. مینوالو د ریس نه راوځئ، که په ریس کې تاسو شامل یئ، د ریس نه راوځئ، خلکو سره کمپیټیشن پرېږدئ، په خپل صلاحیتونو باندې فوکس وکړئ. چې کم صلاحیتونه په تاسو کې قدرت ایښي دي، په هغې باندې فوکس وکړئ، په هغې کار شروع کړئ، جذبې سره کار شروع کړئ. شپه ورځ ته مه ګورئ، محنت شروع کړئ، زده کړه وکړئ.
ډیر زر تاسو به وګورئ چې یو غیر معمولی کامیابی به تاسو ته ملاویږي. مینوال امید لرم چې تاسو له به دا خبرې د فایدې لګېدلې وي. دا تاسو د خپلو ملګرو سره د مینوالو سره ضرور شیر کړئ. دا چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ دا هم سبسکرایب کړئ او چې څومره هم راتلونکي ویډیوز راځي د هغې نه ځان خبرولو دپاره ګنټۍ نشان هم دباو کړئ. د الله په امان.